وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند مسلمانانو ورونو کورونو کی اوریدونکو خویندو میندو د رمضان المبارک میاش ختم شولا دول کے اختر میاش یعنی شوال اغا شورو دا نند شوال دا میاشتی تقریبا یولسم تاریخ دے احادیث مبارکو کے دا رمضان پسی دا شوال دا میاشتی فضائل لا ذکر شوی دی دی میاشت کے دو اعمال دا سنت اعمال دی یو عمل دی میاشت کے نکاح کول دا سنت عمل دی عام طور زمون خلقو کے او زمون دا خلقو نامخ کے معاشرہ کے دا نبی علیہ السلام نمخ کے زمانہ کے داغی دور کے دا آغی خلق دا عقیدہ و چھ دی میاش کی نکاح کول دی میاش کی آکو ایدنا یا وعدہ کول دا سپیریوی دا سینوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراغے او چکم رواجنا وغیرو اغی ختم کلل دا دا اغی خلق و رواجو چی دی میاش کی با اغی نکاح نکاو حال دا دی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سر نکاح دی میاش کی کڑے دے او بیا دی میاش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اغی سرا وعدہ یعنی رخصتی اغا پا دی میاش کی شوی دا عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی وی زمانہ بختور زنانا بلا نشتا زمانہ بختور خز بلا نشتا حال دادی چی زما وعدہ دا پا شوال کی شوی دے من خوایو دا میاش سپیرہ دا دے کے وعدہ نیخا زنانو کے قسم رواجو نہیں پا دے ورز باندی جامع انزل نیخا دا جمعہ پا ورز باندی جامع انزل نیخا نو دا اسی دا خوز آغا خبری دی دا اسی رواجی خبری دی او دی میاشتی لا اللہ دا لوی فوقیت و مرتبہ ورکڑی دا چی دا عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح دی میاش کی چی دی اغا شوی دی نو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چی زمانہ بختور خزبل نشتا حال دا دی چی زمان نکاح دی میاش کی شوی دی ویو دا چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک زما پا غیگا کے خطا لے دے دویم دا
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما په حجره مبارکه کې دفن دی، زما په کور کې دفن دی. او دریم دا چې په اخیری وخت کې زما او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک لاړې دا شریکی شوي دي. عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت کې دی زما بغیګه کې سر پروت دی وی زما ورور راغې دا غسر میسواکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم میسواک ته وکتل. زبی پوه شم چې یرا د نبی علیہ السلام میسواک ته شوق کی وی ماته تاسو کو چې د الله رسوله میسواک تم شوق کیږي. وی نبی علیہ السلام سر سندو چې نعم آو. وی ما هغه میسواک را واغستو په خپل خله کې می پوس کو په خپل خله کې می اوه او بیا می نبی کریم صلی الله علیه وسلم لورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل خله مبارکه کې اوه وی بیا واپس هغه میسواک ما لراکو ما وی چې دا خود نبی علیہ السلام مبارک لاړې دي. وی ما هغه خپل خله کې چې دی هغه اوه. نو زمانہ بختور سوک نشتا حال دا دی چې زمان نکاح د شوال په دې میاش کې شوی دی. نو یو عمل د دې میاشتې چې دی هغه سنت څه دی هغه د میاشتې کې نکاح کول دي. دنیاوی رواجونه چې دا مونږ پریدو او د پیغمبر علیه السلام او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې کم اعمال وغیرہ نقل لی آغا اعمال آغا چی دی آغا منسکو آغا خپل کو. دویم عمل دی میاش کی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا چی نقل لی حدیث شریف کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال. چاچه دا رمضان المبارک روجی اونی ولی او ثم اتبعه ستا من شوال بیائی پسی دا شوال شپگ روجی دا اونی وی نو کانا کا صیام الدهر ویدا دا سیدا چې گویا کی دا طول زمانہ روجی اونی وی. او بل یو حدیث کے راضی چې گویا کی دا یو کال روجی اونی وی. او بل یو حدیث کے راضی چې گویا کی چاچه د شوال دا شپگ روجی اونی وی نو د دسٹ د وجود د جهنم نا او دا غی زنزیرونو نا دا غینا اغا دا سشی شو دا خلاش. علماء کرام کی بیا مختلف توجیحات کی. بعض علماء کرام فرمائی چھے دا رمضان المبارک 30 روجی سڑی ونسی او شپگ دا شوال ونسی دا 36 روجی شوی. او قرآن کے اللہ فرمائی من جاء بالحسنت فلہو 10 امثالها. وی چاچی یونی کی راوڑا وی داد سشوا چی دا لس نیکے وکڑی نو چی 30 لپا 10 کی چی دی اغا ضرب ورکی او بیاور سر داغا چیل چی دی پا 10 کی ضرب ورکی تقریبا دا دینا 360 دا ترغیگی. نو په کال کې دغه شانته ورځې دي نو ویزکوي چې دا د شوا چې د روح کال روجي اونې وي نو چې یو میاش د شوال د رمضان روجي شي او شپږ پسې د شوال شي وی دا شوا چې د روح کال روجي اونې وي. بل یو حدیث کې راځي دا د علماء زله بګي یو توجیه لیکلی ده. بل یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاچه دا نفلی روجا ونیو نفلی روجا نیویدی با داغی یو روجا بانده دا جهنم نا دومرا لری شی لکا
د ځمکې نه راواخله تر اسمانه پورې چې څومره مسافت دی د یوې روجې د وجې نه به دې وي دومره زیات لرې شي. او بل یو حدیث کې راځي استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس سے بدا فرمایل حیات الحیوان کې ودا لیکلی دي چې په دې مارغانو کې د مرغو کې یو مرغې ده مونږ چې دا کارغه وایو وی د 1000 کال عمر یاد دی د پاسه وی چې کله دی بچی راوړي او دا بچی د جال نه پاسي والوزي او د دغه ټیم نه دی دا وزر وهل شروع کی 1000 کال مسلسل وی دی دا وزر وی د ډوډۍ خوراک دا دانه خوراک دا بل څه خوراک دا پکې داخله دی مسلسل دی دا وزر وی 1000 کاله نو دا انسان په دی یو نفلی روزه باندې د جهنم نه دومره زیات لري کیږي. نو دا شپږ روزې احادیثو کې ډېر زیات فضایل د دې راغلي دي. ګرمي اوم زیاته ده او تکلیف بزیاتی لیکن سړی ځان باندې برداشت راولي او دا رمضان دا مونږ اونې وینو کدی ته معظم کو ان شاء الله دا ګران کار نه دی. الحمدلله سملګری بداسي او غیبنی ولی او سچ دی اغا عزم وکو نن تقریبا یو لسمه ورځ ده او لوکه اختر او د دې میاشتې دغه 18-19 ورځې پاتې دي سمې زمونږ راځي بیماری نه وي څه تکلیف نه وي نو دا روزې چې دي دا 19 سفیان ثوری رحمت الله علیه دا یو لوی بزرگ تیر شوی دی یو لوی محدث دا دا احادیث درس به ورکاو دته امام المحدثین ویلی شوی دی یعنی د محدثین امام د محدثین مشر سفیان ثوری رحمت الله علیه د الله کور کې بد درس ورکاو د احادیث. عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه دام د خپل زمانه یو لوی محدث دا تیر شوی دی تزرګه خلق بد دوی په درس کې چې دی اغا ناس یو کتاب میکوت او د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه د درس تذکره وکي چې هغه زمانہ کې لوډ سپیکرې نه وي هغه چې با حدیث وی نو د هغه دومره غټه مجمع وا دومره غاڼه وا چې باغې کې بزې پزې باندې کسان ناسو لکه څنګه چې جنازه کې غني امام الله اکبر وایي او شاته سره نور هغه ندا کوونکی आवाज کوونکی کسان غیم الله اکبر وایي د قشانتی بداغه په درس کې په سونو کسانو با دا आवाज پورته کاو چې شاته نورو کسانو ته आवाज ورس دا د خپل زمانه لوی محدثین تیر شوی دي. نو سفیان ثوری رحمت الله علیه بعد الله کور کې درس کاو یو نوجوان یو صاحب سره ملګری شو دل الله تبارک وتعالى لوی علمیت لوی مقام ورکړو یو نوجوان په الله مین کړو یو امیر مالدار سړیو سفیان ثوری رحمت الله علیه ته به ته روزانه نوې جوړا غوندي ودا بدل ز در کوم او تا کوم چې وباسي دا بیا نه غوندي روزانه به ته نوې جوړه دا چې دیغه غوندي دا سه خلق تیر شوی بهرحال سفیان ثوری رحمت الله علیه ته وی چې روزانه به ته نوې کپڑا غوندي زړې جامې دا بډاره کو ورکه او تعالی بزنه وی جوړه دا چې دیغه در کوم دا مقام اغل الله ورکړي دا د څه شي د وجنه دا د احادیث د درس د وجنه دا د قران د خدمت د وجنه مونږ وایو زماري بچی کو حفظ کو د جمعات کې یا امام شو یا چې د عالم شو دی بخوري سو دی بکار بنګي څه چې دی هغه کې زموږ سره دا غمي د دې وجنه مونږ زیاته توجه سکول ته وی دینی تعلق د دغه طرف ته زمونږه رجحان دا کم وی لہذا چې خپل بچو باندې
د سکول سره سره علم اومکو حفظ په چې دی هغه اومکو قران په اوم وایو دنیوي پیدا اوم دا اخروی پیدا چې دی هغه اوم دا ان شاء الله چرته به چې دی هغه بد ناراضي چرته به هغه چاته محتاج کیږي نه چرته به هغه چاته چې دی لاس هغه نرسي دا هر سړی به هغه باندې سود کیږي هر سړی به غلا قیمتي سیس چې دی هغه ورکی عزت په الله دنیا کې هم ورکی آخرت کې به ولا هم ورکی نو سفیان ثوری رحمت الله علیه وی چې ما به درس کاو او دغه صاحب دغه نوجوان بار سره طواف وکاو مخکې خو بیت الله شریف کې او مسجد نبوي کې داسې حالات نو چې وخت بری تیر کو بیا به تیستی داسې حالات نو بس ځلبا وی التبا پروت وی چابا استینه دا غزین غنا با امن والک خلق بو سفیان ثوری رحمت الله علیه دا نوجوان بیمار شو د مرګ په حالت باندې دی وی ما سره کینا اسمات وی چې زما خو د زندګۍ اس پته نه لګي حالات می داسې دي چې ژوند می نور په دنیا نشتا لیکن زما یو سو وصیت دی زما د مرګ نه رستو بلا وصیت تا ته پرېدم په دې به عمل وکړي مې چې وای سو وصیت دی وی ما ته وی چې کله مړ شمه نو مال با په خپل لاس باندې غسل راکړي ما با علم به جنازه برا باندې په خپل باندې وکي دویم قبر تبمه په خپل الله سبحانه کوزه او درې وصیت مې داده چې کلمه قبر کې کېدا وې او خلقنا رخصت شي نو تبا زما سره لګي ایثار شي چې کله مالا پرشتي راشي زمانہ سوال کی چې من ربک من نبیک ما دینک نو چې تر اثر او تناسی نو زما باندې بیره لګه کم یو زبدا جوابونه سیدا ورکم مې چې بالکل ټیکتا ستاده وصیت دا ماته منظور دي دی باندې با ز عمل چې دی هغه کومه بهرحال وی هغه نوجوان وفات شو سفیان ثوری رحمت الله علیه وی چې ما ورلا غسل ورکو مړی له غسل ورکول دا خپل رشتہ دارانو لپاره کار دي چې خپل مړی له غسل په خپل باندې ورکی کمزورې زمونږ دادي چې مونږ بیا زمونږ مړی وشي بعضی کسان داسې دی هغه بیا خپل مړی ته نږدې کېږي نه هغه پلان کې ته आवाज کوي پلان کې ته आवाज کوي چې غسل لور کی ټول نه حقدار ده بچی دی رور دی وراره دی دا د دې رشتہ داران نږدې دوی له پکار دي چې د خپل مړی له سو کې غسل په خپل باندې ورکی او څنګه چې مونږ ځال لامبو دقه شانتي مړی له چې دغه غسل ورکو ګران کار نه دی یو کوم مړی له خپل غسل نه ورکو او کو ورکو ولا نو بیا لس دولس کسان وردن نشو غاڼه خدن رخ کړي پدری کسبان دي زیات نه زیات پسلور کسبان دي مړی د علم بولی کیږي د دینه سیوا کسانو ډوډن نه پکار نه خپل رشتہ داران دا وردن نشي خپل مړی له خپل باندې سو کی غسل لا چې دی هغه ورکی اسانه طریقه ده په تخته باندې چې مړی واچاو جامې ته نه لري کا د پاسه په کپن کې چې کوم ټوکړه پرته په د پاسه واچوا استنجا ورلا اوکا لوټه باندې لوټنی کاغذ باندې لاس تبا چپ لاس تبا تیله هغه واغوند په خېټه به معمولی دا سلاس راغی که سګندګي هغه به وزي وړه استنجا غټه استنجا دی ولا اوکړه په لوټه بیا وبرا والا یو کس پر توبه اچي بیا ول په وبو باندې استنجا هغه وکا چې کله استنجا وشولا هغه تیله د لاس نه لری کا بل تیله بیا لاس تا واچوا او هغه تیله ګوتی لمدی کا خلک ورله اوها او بو تماچ وزک بیا بدن نه لاړ شي ګوت لمدغه غول خلک او پوزه کې ول اوها مخ ورله او من زالاس ول او من ز مسح ول وکا او خپې ورله وین زبس دا دغه او دس شو
او داغې نه وروستو بیا بهتره خبره ده د سړي اوبو کې د بیرې پاڼې چولی کاپوري پکې چولی لیکن عام طور زمونږ علاقو کې صابون استعمالیږي صابون باندې درې پیرې مړی له غسل ورکړي شي مخکې په اوبو واچوه سر ورله ووینځه بیا ښی سیټ بیا چپ سیټ په دغه طریقه باندې د مړي له غسل ورکو دغه اسانه طریقه ده دا مونږ هر سړی کولی شو د نن نه بعد به خپل باندې خپل مړي چې دی هغه لمبو که څوک نه وي ضرورتي بیا چې کوم پوهه کسې سړی هغه ته ویناو کي ښه خبره ده د مړي خدمت کول دغه ډېر لوی ثواب دی لیکن بهتره دا ده چې خپل رشتہ داري په خپل باندې بل غسل ورکړي بهرحال سفیان ثوری رحمت الله علیه غسل می ولا ورکو جنازه می په موکړه او بیا می قبر ته کوس کو داغه د وصیت مطابق داغه قبر ته کېناستم ټول خلق لاړ زه आवाज پاتې شوم دیکی وزناسم اعمال کوم دیکی ما باندې پرکالی رالا ودو شو مسترګې می وراله نویزه دا نوجوان اینما خوب کې دی اینما دی د جنت په یو باغچه کې روان دی وی ما ته وی چې سفیان ثوری زز الله بخپل کار باندې واپس کې غزا نور زماستا تا ته می چې دی هغه حاجت نشته عزت ویزو ته باغ خوب کوي ما چې پس عمل باندې د غزه ته اورسېده ستا خو لا دومره ټیم نه دی شوی وی ما تسوی چې اے سفیان ثوری وی چې کله ما دا حدیث د نبی علیہ السلام اوریدلو من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصيام الدهر چې چاند رمضان المبارک د میاش پشي دا شپږ روزې د شوال اونې ولې دا د شوا چې د ټول عمر روزې اونې ولې نو اے سفیان ثوری د دینه بعد ما دغه شپږ روزې چرته پریخي نه دي الله تبارک وتعالى د دغه شپږ روزو د برکت نظم مغفرت وکړو ز الله او بخلم او جنت ته چې دی هغه داخل کړو نو دا شپږ روزې دا ډېر فضیلت والدي ډېر لوی مقام چې دی هغه لري لہذا ټیم شته الحمدلله 18 19 ورځې دي تقریبا کوشش وکړو چا باندې بیماری ني څوک ډېر د تکلیف کار نه کی اسانه باندې په کار د چوینوس فزانی بوچکونا رمضان دا خو اسیم پرز دی دا خو به ماتا باندې لازم دی دا خو بنسو لیکن الله په دې ډېر زیات خوشاليږي د دې مثال هغه دی چې یو مزدوري هغه یو مالک لکار او کی مالک او توی چې تبه د ماسپخین د 2 بجو پورې کار کوي او دا مزدور د 2 بجو پورې کار وکي مالک او توی چې بس ستا ټیم پوره شو او دا نوکر او توی چې بس زما ټیم خو پوره دی او د خپل طرفه یو غنټه بل ستاره پاره چې دی هغه کار کوم تاسو وای دا مالک بسوره خوشاله مالک بدلا د اخلاص د وجه نډیره بدل ورکی چې ګوره دا سړی دا خپل مزدوري دا ټیم نه زیات زما سره غخواره مهنت کی مال کار کی راشه د دین ولا زیات ورکا نو الله غیرتی ذات دی نو دا د رمضان د خو الله به مونږ پرس کړی وي دا حکم ارسنګ چی نسوبه ک بیماران یو داغې نرستو به نسوبه لازم دی را باندې خو چې دا نپل اونسو نو الله به ډېر خوشاليږي چې زما دا بندا ګور هغه پرزمو نیوي او اوس دا نپل چې دغه سی واګړي نسی نو چې مونږه دارانه پاتې نشي او د دې اجر او ثواب نه چرته محروم نشو الله ډېر زیات غیرتی ذات دی د الله نه با امید ساتو د الله نه با یره ساتو یری ګوبم د الله نه د الله نه با امید دا ساتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی بیمار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پورسه لاړو وی پلان کیا ځان څنګه مخصوص ہے ودا الله رسولا
د الله نه یریږم یره در سره د خپل ګناهونو یریږم چې الله به را سره سکی خو بل طرف ته د الله نه امید هم ساتم چې الله ډیر عجیبه ذات دی غیرتی ذات دی غفور الرحیم ذات دی الله به مې وبخي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سو فرمایل وی اے پلان کیا د کوم سیز نه چې تیارېږي الله بتا د اغه نه بچ کی او د کوم سیز چې امید ساتي الله بدر له اغه سیز چې دی اغه در کی د دې وجه نه کتا سو قران کې سوچ کړي الله دې مونږ ته د قران علوم را نصیب کی تاسو وګورئ چې کوم ځکه الله د جنت ذکر کړي دی الته وسره د جهنم ذکروم کړي دی او چې کوم ځای د جهنم ذکر دی الته وسره د جنت ذکروم دی دې کې حکمت څه دی وجه دا ده چې دې بنده کې دا سوچ پیدا شي چې الله ګوري جنت هم پیدا کړي دی زمون امید د جنت هم دی بل طرف ته الله جهنم هم پیدا کړي دی یاره چې دی هغه هم پکار ده نو چې دا صفات مونږ کې راشي ام نه د الله نه د یری صفت خوف او ام د الله نه د امید د الله نه به امید ام ساتو د الله نه به یره دا چې دی هغه ام سکو ساتو نو الحمدلله الله د رمضان المبارک روزي هغه تیر کړلې ولکه اختر هغه په خیر سره تکمیل ته ورسید اوس دا د شوال میاشت شروع ده تقریبا نن 11 تاریخ دی څوک بیماران نه دي وجودي برابر دي طاقت پکشتا نفلی روزي دي تاسو تمخ کې ما فضایل او شاید د سملګری لیکرالو چې کله یو انسان نفلی روزوي اونسي ودل الله دومره اجر او ثواب ورکی د جهنم نه دومره لري کی لکه د زمکه نه راواخلا تر اسمانه پورې چې څومره فاصله ده او بل یو حدیث مرته اووي چې د کارغله الله ډیر عمر ورکړي د زر کال عمر یاد دې د پاسه وی چې کله دی بچی پیدا کی او بچی د جال نوالوزی او دی دا وزر وهل شروع کی دی ادری کی نه د ازر کال مسلسل دی د خپل وزر وی د یو نفلی روجی د وجه نه بدا انسان الله پاک به د جهنم نه په دومره مقدار سره چې دی اغلی دا په یو نفلی روجی سره او دا بل د سفیان ثوری رحمت الله علیه دا واقعیا مې درته هم بیان کړل نو ان شاء الله پکار دادی چې دا روجی سکو دا اونس څنګه ونسو غوړه روجي هغه دي حدیث کې راځي چې الله ته غوړه روجي د داوود علیه السلام وي یو ورځ باغی روزنی و یو ورځ به چې د کوجا و نه کدا شپږ روجي څوک مسلسل نسی اوم سیدا او کنا یو نسی یو پرې دی اوم سیدا اوس چاته قرض روجي پاتې دي ناغله پکار دادی چې د مخ کې هغه قرض روجي ونس زکه هغه به باندې د الله حق دی لازم دی ناغه مخ کې پکار دي کدا تی پاتې شوې څه خبره نه ده خو چې د الله حق پاتې نشي هغه مخ کې اونسي دا غین رستو پټیمو بیا دغه نپلی روجي چې دغه اونسي ان شاء الله کوشش پکو کنه الله تبارک وتعالى دې موتا صلا په دې خبرو باندې هغه د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سنت چانی وکړي سنت